ګرانو زده کوونکو او درنو لیدونکو سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ. هیله لرم چې تاسې به ټول روغ او جوړ اوسئ او د ریاضي صنف دا خپرونه به راسره تر پایه وګورئ. د ریاضیاتو په نړۍ کې قایم مختصات د یوې نقشې په څیر دي چې موږ سره دا مرسته کوي تر څو د هر ټکي موقعیت په دقت سره وټاکو. کله چې د دوو ټکو د ځایونو په هکله وپوهیږو نو بیا کولی شو چې د دغه دوو ټکو ترمنځ واټن هم په دقیق ډول محاسبه کړو. لکه څنګه چې د قایم مختصاتو په سیستم کې د دوه ټکو د موقعیت ټاکلو لپاره دوه عددونو ته اړتیا لرو، همداسې په خپل ورځني ژوند کې هم یو ښه مقام او ځای ته د رسیدو لپاره د موخو ټاکل او د پلان جوړول اړین دي. ځینې وخت دا هم اړینه ده چې یوه قطعه کرښه په ټاکل شوي نسبتونو وویشو. د مثال په ډول په یوه نقشه کې د جسمونو د موقعیت ټاکل. د دې مفاهیمو زده کول او پرې پوهېدل موږ سره دا مرسته کوي چې دقیق واوسو، په منظمه توګه عمل وکړو او خپل چاپیریال په سم ډول درک کړو. به هر حال راځئ چې د زده کړې موخې په شریکه وګورو او بیا یې د همدې موخو په تعقیب مخکې لاړ شو. د زده کړې موخې زده کوونکي به د درس تر پای وکولی شي چې د قایم مختصاتو په سیستم کې ټکي وټاکي، د دوو ټکو ترمنځ واټن پیدا کړای شي، یوه ټوټه کرښه په ټاکلو نسبتونو وویشي. ګرانو زده کوونکو د زده کړې موخې مو ولیدلې. په تیرو درسونو کې مو د قایم مختصاتو د سیستم په اړه یو څه لوستلي وو او د ځینو تابعګانو ګرافونه مو هم رسم کړي. دا چې په دې اړه مو معلومات نور هم زیات شي نو د قایم مختصاتو په سیستم به یو څه رڼا واچوو، بیا به په همدې سیستم باندې راکړل شوي ټکي ټاکو. تاسې ورته پاملرنه وکړئ. د دې لپاره چې د قایم مختصاتو سیستم تشکیل کړو نو د ایکس ایکس زبر او وای وای زبر دوه خطونه یو پر بل عمود رسمو او د دې دواړو خطونو د تقاطع ټکی په او سره ښیو چې د محورونو د مبدا په نوم یادیږي. دا دواړه عمود خطونه د کوارډینیت محورونو په نوم یادیږي چې د ایکس او ایکس زبر افقي کرښه د ایکس محور او د وای او وای زبر عمودي کرښه د وای له محور څخه عبارت ده او هغه ټول عددونه چې د ایکس پر محور واقع دي له مبدا څخه ښي لوري ته مثبت عددونه او له مبدا څخه کیڼ لوري ته منفي عددونه دي او هغه عددونه چې له مبدا څخه پورته لوري ته دي مثبت عددونه او چې له مبدا څخه ښکته لوري ته واقع دي منفي عددونه دي. اوس په دې محور یو ټکی ټاکو. فرض کړئ چې پی پر قایم مختصاتو یو ټکی دی. کولی شو چې دا ټکی د یوې مرتبې جوړې په وسیله داسې وښیو چې د پی له دې ټکي څخه د ایکس او وای محورونو سره موازي کرښې رسم کړو. دا کرښه د ایکس محور د آر په ټکي کې او د وای محور د اس په ټکي کې قطع کوي. له مبدا څخه تر آر پورې واټن په ایکس سره ښیو او له مبدا څخه تر اس پورې واټن په وای سره ښیو. په پایله کې د ایکس او وای مرتبه جوړه د پی ټکي موقعیت د وضعیه کمیاتو په مستوي کې ټاکي. په یاد ولرئ چې هره مرتبه جوړه د یو ټکي په وسیله او هر ټکی د یوې مرتبې جوړې د حقیقي عددونو په وسیله د قایم مختصاتو په سیستم کې ښودل کیږي. اوس که چیرته په یوې مرتبې جوړې کې ایکس او وای له صفر څخه لوی وي نو ټکی به په لومړۍ روبه کې واقع وي او که چیرې ایکس کوچنی له صفر څخه وي او وای له صفر څخه لوی وي نو مرتبه جوړه یا ټکی به په دوهمه روبه کې واقع وي. که چیرته ایکس کوچنی له صفر څخه او وای هم کوچنی له صفر څخه وي نو مرتبه جوړه به په دریمه روبه کې واقع وي. او که چیرې ایکس لوی له صفر څخه او وای کوچنی له صفر څخه وي نو مرتبه جوړه یا ټکی به په څلورمه روبه کې واقع وي. ګرانو زده کوونکو د قایم مختصاتو سیستم مو وپیژنده. د یادونې وړ ده چې دې سیستم ته کارتیزني یا کوارډینیت سیستم هم وایي. اوس د قایم مختصاتو په سیستم کې مختلف ټکي تعیینوو. ښه ورته ځیر شئ. مثال لاندې ټکي د قایم مختصاتو په سیستم کې وټاکئ. د راکړل شویو ټکو د تعیینولو لپاره لومړی د قایم مختصاتو سیستم رسموو، بیا وروسته دا مشخصوو چې مرتبه جوړه په کومه روبه یا ناحیه کې واقع ده.
که تاسې د A 2.5 ټکی وګورئ نو دواړه عددونه له صفر څخه لوی دي، یعنې د مرتبې جوړې دواړه مختصي مثبت دي، نو دا ټکی په لومړۍ ناحیه کې واقع دی. څنګه چې x مساوي 2 دی نو د x په محور له مبدا څخه 2 واحده جلا کوو، او y مساوي 15 دی نو د y په محور باندې له مبدا څخه 15 واحده جلا کوو. اوس د کوچنیو ټکو په څیر یوه نازکه کرښه د 2 واحده په اندازه د 15 له ټکي څخه د x محور سره موازي رسموو، او د کوچنیو ټکو په څیر یو نازکه کرښه د 15 واحدو په اندازه د 2 له ټکي څخه د y محور سره موازي رسموو، چې دا نازکه کرښې په شین رنګ سره تاسې ته ښکاري چې د دې دوو نازکو کرښو د تقاطع ټکی A 2.5 دی. د همدې ټکي په څیر نور ټکي یعنې B، C، D او E هم ټاکو. ګرانو زده کوونکو او درنو لیدونکو، د ټکو د تعیینولو پروسه مو ولیده چې ډیره ساده و اسانه وه. زه ډاډه یم چې تاسې به زده کړې وي. دا چې د وضعي اکامیاتو په سیستم کې مو د ټکو تعیینول زده کړل، نو اوس به د همدې ټکو ترمنځ د واټن په اړه بحث وکړو. تاسې ورته ښه ځیر شئ. لیدل کېږي چې د P1 X1 Y1 او P2 X2 Y2 دوه ټکي د قایم مختصاتو په سیستم کې راکړل شوي دي، او معلومیږي چې د دوی ترمنځ واټن په نارنجي رنګ سره ښودل شوی دی، او د دې دواړو ټکو ترمنځ واټن په D مساوي مطلقه د P1 او P2 سره ښیو. د دې واټن د پیدا کولو لپاره قایم الزاویه مثلث تشکیلوو. د مثلث تشکیلولو لپاره د Y1 له ټکي څخه X2 په اندازه یوه کرښه د X محور سره موازي رسموو، چې دا کرښه د P1 X1 کرښې باندې عمود ده او د Q په ټکي کې قطع کیږي. اوس وینو چې قایم الزاویه مثلث رامنځته شو. اوس په دې مثلث کې د فیثاغورس قضیه تطبیقوو، یعنې د وتر مربع د قایم ظلو د مربعاتو له مجموعې سره مساوي ده، یعنې P1 P2 کل مربع مساوي P1 Q کل مربع جمع P2 Q کل مربع کیږي. څرنګه چې P1 Q مساوي X2 منفي X1 او P2 Q مساوي Y2 منفي Y1 دی، نو د قیمتونو په وضع کولو سره لرو چې P1 P2 کل مربع مساوي X2 منفي X1 کل مربع جمع Y2 منفي Y1 کل مربع کیږي. اوس D مساوي د P1 P2 مطلقه سره دی، چې D مربع مساوي کیږي X2 منفي X1 کل مربع جمع Y2 منفي Y1 کل مربع سره، نو D مساوي کیږي جذر د X2 منفي X1 کل مربع جمع Y2 منفي Y1 کل مربع سره، چې د دې فرمول په مرسته کولی شو د دوو ټکو ترمنځ واټن پیدا کړو. که چیرته دا دوه ټکي د افقي کرښې د پاسه واقع وي، نو په دې صورت کې Y1 مساوي Y2 وي. لکه څنګه چې په A شکل کې وینئ، د دې دوو ټکو فاصله په لاندې ډول پیدا کیږي چې D مساوي کیږي د P1 P2 مطلقه، او دا مساوي کیږي جذر د X2 منفي X1 کل مربع جمع Y1 منفي Y1 کل مربع سره. پوهیږو چې Y1 منفي Y1 صفر کیږي، نو جذر د X2 منفي X1 کل مربع جمع صفر په لاس راځي، چې دا مساوي کیږي جذر د X2 منفي X1 کل مربع سره، او دا مساوي دی د X2 منفي X1 مطلقه قیمت سره. که چیرته دا دوه ټکي د عمودي کرښې د پاسه واقع وي، نو په دې صورت کې X1 مساوي X2 وي. لکه څنګه چې په B شکل کې وینئ، د دې دوه ټکو فاصله په لاندې ډول پیدا کیږي چې D مساوي د P1 P2 مطلقه قیمت مساوي کیږي له جذر د X1 منفي X1 کل مربع جمع Y2 منفي Y1 کل مربع سره. موږ او تاسې پوهیږو چې X1 منفي X1 صفر کیږي، نو جذر د صفر جمع Y2 منفي Y1 کل مربع مساوي کیږي له جذر د Y2 منفي Y1 کل مربع سره، او دا مساوي کیږي د Y2 منفي Y1 مطلقه قیمت سره. ګرانو زده کوونکو او درنو لیدونکو، د دوو ټکو ترمنځ د واټن د فرمول ثبوت مو ولید. هیله لرم چې تاسې به زده کړی وي. دا چې د فیثاغورس قضیه مو وکاروله، قیمتونه مو وضع کړه او وروسته مو ساده کړه. اوس راځو او په همدې اړه یو مثال حلوو. مثال د P1 3 او -2 او P2 -1 او -15 ټکو ترمنځ واټن پیدا کړئ. د راکړل شویو ټکو د واټن پیدا کولو لپاره پوهیږو چې X1 مساوي 3 او Y1 مساوي -2 دی، او په همدې شکل X2 مساوي -1 او Y2 مساوي
منفي 15 دی. دا قیمتونه د دوه ټکو ترمنځ د واټن په فورمول کې وضع کوو چې ډي مساوي کیږي جذر د x2 منفي x1 کل مربع جمع y2 منفي y1 کل مربع سره دی چې قیمتونه وضع کولو څخه وروسته ډي مساوي جذر د منفي 1 منفي 3 کل مربع جمع منفي 15 جمع 2 کل مربع کیږي. د قوس داخل کې عددونه په خپلو منځونو کې سره جمع کوو چې ډي مساوي کیږي جذر د منفي 4 کل مربع جمع منفي 3 کل مربع سره. ساده کوو یعنې له توانونو څخه یې خلاصوو چې ډي مساوي جذر د 14 جمع 9 کیږي. 14 جمع 9 15 کیږي نو جذر د 15 په لاس راغی او د 15 جذر مساوي دی له 15 سره. اوس پوښتنه دا ده چې موږ د دوو ټکو ترمنځ د واټن د فورمول په مرسته نور کوم کارونه کولی شو؟ دا به درته له دمې څخه وروسته وایم. اوس یوه لنډه دمه لرو او له دمې څخه وروسته د درس پاتې برخې ته راګرځو. درنو لیدونکو او ګرانو زده کوونکو د ریاضي صنف خپرونې ته یو ځل بیا ستړي مه شئ. له دمې مخکې مو د قایم مختصاتو په سیستم کې ټکي تعیین کړل او بیا مو د ټکو ترمنځ د واټن پیدا کولو په اړه مثالونه هم کار کړل. اوس داسې یو مثال حلوو چې له تیرو مثالونو سره توپیر لري. تاسې ورته ځیر شئ چې دا به څه ډول مثال وي. مثال کچیرې سی 0 او 0 د دایرې مرکز او پی 3 او 4 د دایرې د محیط یو ټکی وي شعاع یې پیدا کړئ. د شعاع د طول پیدا کولو لپاره موږ ته د دایرې مرکز او د محیط یو ټکی راکړل شوی دی چې د شعاع طول به د دوو ټکو ترمنځ د واټن فورمول له مخې پیدا کړو. پوهیږو چې ډي مساوي جذر د x2 منفي x1 کل مربع جمع y2 منفي y1 کل مربع سره مساوي دی. څنګه چې x1 مساوي 0 y1 مساوي 0 x2 مساوي 3 او y2 مساوي 4 دی نو د دې قیمتونو په وضع کولو سره لرو چې پی سی خط مساوي کیږي آر سره او دا مساوي کیږي جذر د 3 منفي 0 کل مربع جمع 4 منفي 0 کل مربع سره. د قوس داخل ساده کوو چې دا مساوي جذر د 3 کل مربع جمع 4 کل مربع کیږي. مربعګانې رفع کوو چې دا مساوي جذر د 9 جمع 14 کیږي او 9 جمع 14 مساوي جذر د 15 کیږي نو د 15 مربع جذر مساوي دی له 15 سره. ګرانو زده کوونکو ومولیده چې که چیرې د دایرې مرکز د قایم مختصاتو په مرکز کې وي او د دایرې د محیط یو ټکی راکړل شوی وي نو کولی شو چې د دوو ټکو ترمنځ د واټن فورمول په مرسته د دایرې شعاع پیدا کړو. اوس به له تاسې یوه پوښتنه وکړم چې که چیرې د محیط دوه ټکي راکول شوي وي نو آیا کولی شو چې منځنی یا وسطي ټکی یې پیدا کړو؟ هو کولی شو. اوس هغه ټکی چې یو قطع خط په یو نسبت باندې ویشي پیدا کوو. که د پی ټکي وضعیه کمیات x y وي او د پی یو پی 2 مستقیمه کرښه د r په نسبت ویشي یا پی یو پی پر پی 2 مساوي r وي د پی یو پی 2 مستقیمه کرښې د ویش لپاره د مثلثونو له ورتوالي څخه کار اخلو. د دې لپاره چې مثلث رامنځته کړو لومړی په مستقیم خط باندې د x او y یوه نقطه ټاکو. وروسته د x محور سره یوه موازي کرښه د x منفي x1 په اندازه له پی یو ټکي څخه تر m پورې یوه کرښه له پی ټکي څخه تر n ټکي پورې د x2 منفي x په اندازه رسموو. همداشان یوه کرښه د پی له ټکي څخه تر m ټکي پورې د y منفي y1 په اندازه او د پی 2 له ټکي څخه تر n ټکي پورې د y2 منفي y په اندازه د y محور سره موازي رسموو. وینو چې دوه قایم الزاویه مثلثونه تشکیل شول. څرنګه چې د پی یو ام پی مثلث او پی ان پی یو مثلثونه سره مشابه دي نو پی یو پی پر پی 2 مساوي کیږي له پی یو ام پر پی ان سره او دا مساوي دی له x منفي x1 پر x2 منفي x1 او دا مساوي دی له r سره. اوس طرف وسط کوو چې x منفي x1 مساوي کیږي r ضرب x2 منفي x سره.
آر د قوس په داخل کې ضرب وو چې x منفي x یو مساوي r x2 منفي r x کیږي. r x د مساوات کیڼ لوري ته راوړو چې x جمع r x مساوي r x2 جمع x یو کیږي. x پکې مشترک نیسو چې x ضرب یو جمع r مساوي r x2 جمع x یو کیږي. د مساوات دواړه لوري پر یو جمع r باندې وی شو چې x مساوي x یو جمع r x2 پر یو جمع r په لاس راغی. دا د x قیمت مو پیدا کړ. اوس د y قیمت پیدا کوو. د y قیمت د پیدا کولو لپاره بیا هم د مثلثونو له تشابه څخه کار اخلو. پی یو پی پر پی 2 مساوي پی ام پر پی 2 ان دی. قیمتونه یې وضع کوو چې دا مساوي y منفي y یو پر y 2 منفي y مساوي r کیږي. بیا هم طرف وسط کوو چې y منفي y یو مساوي r ضرب y 2 منفي y کیږي. د قوس په داخل کې ضرب وو چې y منفي y یو مساوي r y 2 منفي r y کیږي. r y د مساوات کیڼ لوري ته راوړو چې y جمع r y مساوي r y 2 جمع y یو کیږي. y پکې مشترک نیسو چې y ضرب یو جمع r مساوي r y 2 جمع y یو کیږي. مساوات دواړه لوري پر یو جمع r باندې وی شو چې y مساوي y یو جمع r y 2 پر یو جمع r کیږي. د x او y هغه ټکی دی چې یو قطع خط په یو نسبت باندې ویشي چې پی ایکس وای شکل یې لیکلی شو. که چیرې په دې ټکي کې د x او y پر ځای قیمتونه وضع کړو نو پی ایکس یو جمع r x2 پر یو جمع r y یو جمع r y 2 پر یو جمع r لاسته راځي. یعنې دا د هغه ټکي څخه عبارت دی چې یوه ټوټه کرښه په یو نسبت باندې ویشي. ګرانو لیدونکو مثال مو حل کړ. تاسې ولیدل چې راکړل شوي قیمتونه مو په فورمول کې وضع کړل او د x او y قیمتونه پیدا شول او نوموړي ټکي مو د قایم مختصاتو په سیستم کې هم وښودل. غواړم چې یوه په زړه پورې خبره درته په یاد کړم او هغه دا چې که چیرې راکړل شوی نسبت یا r له صفر څخه لوی یا کوچنی وي نو قطع کرښه به پر دغه نسبت څه ډول ویشو؟ همدا پوښتنه ځواب ورته ځیر شي. که چیرې r لوی له صفر څخه وي د پی ټکی د پی یو پی 2 مستقیمه کرښه داخلا ویشي او یا هم که چیرې د پی یو پی او پی 2 قطع خطونه مخالف جهت وي نو r لوی له صفر دی. اوس په شکل کې وګورئ چې ټکی د راکړل شویو دوو ټکو ترمنځ واقع دی. که چیرې r کوچنی له صفر وي د پی ټکی د پی یو پی 2 مستقیمه کرښه خارجا ویشي او یا هم که چیرې د پی یو پی او پی 2 قطع خطونه هم جهته وي r کوچنی له صفر دی او په ګراف کې وینئ چې دا ټکی له راکړل شویو ټکو څخه بیرون واقع دی. ګرانو زده کوونکو موږ وویل که چیرې r کوچنی له صفر څخه وي نو د پی ټکی د پی یو پی 2 مستقیمه کرښه خارجا ویشي او که چیرې r لوی له صفر څخه وي نو کرښه داخلا ویشي. د دې موضوع په اړه به یو مثال حل کړو تر څو تاسې ورباندې ښه پوه شئ. مثال که چیرې یوه مستقیمه کرښه د پی یو منفي 8 او 4 او پی 2 او منفي 1 له ټکو څخه تیره شي د پی ټکی په هغه صورت کې پیدا کړئ چې راکړل شوې کرښه A د 1/2 په نسبت وویشي B د منفي 2/3 په نسبت وویشي. په لومړي جز کې لیدل کېږي x یو مساوي منفي 8 x2 مساوي 2 او r مساوي 1/2 دی چې په دې ځای کې r لوی له صفر څخه دی. اوس دا قیمتونه په x مساوي r x2 جمع x یو پر یو جمع r فورمول کې وضع کوو چې 1/2 ضرب 2 منفي 8 پر یو جمع 1/2 کیږي چې دا مساوي 1 منفي 8 پر 3/2 په لاس راځي او د دې له ساده کولو څخه نو منفي 1 پر 3/2 په لاس راځي چې دا مساوي منفي 1 ضرب 2/3 هم لیکلی شو چې دا مساوي منفي 14/3 کیږي. اوس د y قیمت لاسته راوړو څرنګه چې y یو مساوي 4 y 2 مساوي منفي 1 او r مساوي 1/2 دی. راکړل شوي قیمتونه په y مساوي r y 2 جمع y یو پر یو جمع r فورمول کې وضع کوو چې دا مساوي 1/2 ضرب منفي 1 جمع 4 پر یو جمع 1/2 کیږي.
اوس دا په دې شکل هم لیکلی شو چې منفي 1/2 جمع 4 پر 1 جمع 1 پر 2. په صورت او مخرج کې مشترک مخرجونه نیسو چې دا مساوي 1/2 پر 3/2 کیږي. مرکب کسر په دې شکل باندې هم لیکلی شو چې 1/2 ضرب 2/3 او دا مساوي کیږي له 1/3 سره. په پایله کې پی منفي 14/3 1/3 ټکی پیدا شو. اوس شکل ته وګورئ چې دې ټکي مستقیمه کرښه داخلا قطع کړې ده. په بی جز کې هم عین ټکي دي خو آر له 0 څخه کوچنی دی. اوس د x1 مساوي منفي 8 x2 مساوي 2 او آر مساوي منفي 2/3 چې آر کوچنی له 0 څخه د قیمتونه د x مساوي آر x2 جمع x1 پر 1 جمع آر په فرمول کې وضع کوو چې دا مساوي منفي 2/3 ضرب 2 منفي 8 پر 1 منفي 2/3 کیږي چې دا مساوي منفي 4/3 منفي 8 پر 1/3 دی. اوس په صورت او مخرج کې ګډ یا مشترک مخرجونه نیسو چې دا مساوي منفي 8/3 پر 1/3 کیږي او دا مساوي منفي 8/3 ضرب 3 پر 1 په شکل هم لیکلی شو چې حاصل یې منفي 28 کیږي. اوس د وای قیمت پیدا کوو چې وای1 مساوي 4 وای2 مساوي منفي 1 او آر مساوي منفي 2/3 دی. فرمول وای مساوي آر وای2 جمع وای1 پر 1 جمع آر دی. راکړل شوي قیمتونه په همدې فرمول کې وضع کوو چې منفي 2/3 ضرب منفي 1 جمع 4 پر 1 منفي 2/3 کیږي. ساده کوو چې 2/3 جمع 4 پر 1 منفي 2/3 په لاس راځي. د دې نه 14/3 پر 1/3 مرکب کسر په لاس راځي او دا په دې شکل هم لیکلی شو چې 14/3 ضرب 3 پر 1 او له اختصار څخه وروسته یا دواړه کسرونه په خپل منځ کې ضربوي اختصاروي چې 14 عدد په لاس راځي. په پایله کې مو د پی منفي 8/14 ټکی پیدا کړل. لیدل کیږي چې مستقیمه کرښه یې خارجاً قطع کړې ده. ګرانو زده کوونکو مثال مو ولید چې راکړل شوی نسبت له 0 څخه لوی وي ټکی یا نقطه مستقیمه کرښه په داخل کې ویشي او که چیرته راکړل شوی نسبت له 0 څخه کوچنی وي ټکی مستقیمه کرښه په خارج کې تقسیموي. اوس که چیرته دا ټکی د مستقیمې کرښې په منځ کې واقع شي نو په دې صورت کې آر مساوي 1 دی او وضعیه کمیات x مساوي x1 جمع x2 پر 2 او y مساوي y1 جمع y2 پر 2 دی. ګرانو زده کوونکو او درنو لیدونکو موږ په دې خپرونه کې 3 بېلابېلې موضوعګانې ولوستلې چې د قایم مختصاتو سیستم د دوو ټکو ترمنځ د فاصلې پیدا کول او پر یو نسبت د قطع کرښې ویشلو. هیله لرم چې دا ټول موضوعات مو زده شوي وي. دا چې د خپرونې د پای شیبو ته رسیدلی یو نو ښه به وي چې د درس مهم ټکي یو ځل په لنډ ډول تکرار کړو. د زده کړې پایلې زده کوونکو زده کړل چې د دوو ټکو ترمنځ واټن د لاندې فرمول په مرسته لاسته راځي. د پی ټکي مختصات چې د پی1 او پی2 قطع کرښه د آر په نسبت ویشي عبارت دي له د پی1 او پی2 قطع کرښې د منځني ټکي مختصات عبارت دي له که چیرې آر لوی له 0 وي د پی ټکی د پی1 او پی2 مستقیمه کرښه داخلا ویشي. که چیرې آر کوچنی له 0 وي د پی ټکی د پی1 او پی2 مستقیمه کرښه خارجاً ویشي. درنو لیدونکو او ګرانو زده کوونکو دا به ستاسو لپاره زموږ چمتو شوې خپرونه چې درته مو وړاندې کړه. تر بلې خپرونې مو په لوی او مهربان رب سپارو. الله پاک مو مل شه.